بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په دې کلاس کې به زه تاسو ته هغه جملې کوم کوم چې انګلیسي مضبوطوي. یعنې که موږ تاسو چېرته غواړو چې موږ یو ښه انګلیسي ووایو، نو تاسو به دا کلاس تر پایه پورې ګورئ. What does aslam do؟ اسلم څه کار کوي؟ What does aslam do؟ اسلم څه کار کوي؟ اسلم working in a company. اسلم په یو کمپنۍ کې کار کوي. اسلم working in a company یعنی اسلم په یو کمپنۍ کې کار کوي. There is no way left now. اوس یوه لاره هم نشته. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه اوس خو یو لاره هم نشته، څه به کوو؟ نو په انګلیش کې به وایي There is no way left now. It was close contest. مقابله ګرانه وه. It was close contest یعنی مقابله ګرانه وه. Wring the clothes. جامې نیچوڼ کړه یا کالي نیچوڼ کړه. نو په انګلیش کې به وایي Wring the clothes. I am dead tired. زه ډېر سخت ستړی یم. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه ډېر سخت ستړی یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am dead tired. موږ ورته داسې هم ویلی شو I am exhausted. Please walk him up. هغه لږ پاسه وه. که چېرته یو کس ودی او ته یو بل کس ته وایې چې هغه لږ پاسه وه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Please walk him up. Can we trust on this taxi driver؟ آیا موږ په دې ټیکسي ډرایور باندې باور کولی شو؟ که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه موږ په دې ټیکسي ډرایور باندې باور کولی شو، یعنې یقین پې کولی شو، نو په انګلیش کې به ورته وایي Can we trust on this taxi driver؟ I would not go that far. زه دومره لرې نه ځمه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه زه دومره لرې نه ځمه، نو په انګلیش کې به ورته وایي I would not go that far. دا go نه دی، دا go دی. Don't even think like that. داسې فکر هم مه کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې داسې فکر هم مه کوه یا داسې خیال هم مه ساته، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't even think like that. What enmity do you have with me؟ ستا ما سره څه دښمني ده؟ که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ستا ما سره څه دښمني ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي What enmity do you have with me؟ My job was just to tell you. زما کار صرف تا ته ویلو. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه زما کار صرف تا ته ویلو، ته مې خبرولې، نو په انګلیش کې به ورته وایي My job was just to tell you. Buddy, I have gained my object. یار زما کار خو شوی دی. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه زما کار خو وشو، نو په انګلیش کې به ورته وایي Buddy, I have gained my object. Don't argue with me. ما سره باسونه مه کوه یا ما سره جنجال مه کوه. نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't argue with me. I am bit worried today. نن زه لږ خفه یم. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه نن زه خفه یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am bit worried today. Don't worry. فکر مه کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې فکر مه کوه یا ټینشن مه اله، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't worry. ملګرو، نن مې ستاسو دپاره یو وړوکی شانته کلاس راوړی، خو ډېر زیات مهم و. زه کوشش کوم چې زه ستاسو دپاره هره ورځ یوه نوې ویډیو راوړم چې په هغې کې تاسو څه نوي زده کوئ. نو انشاءالله زموږ به دا کوشش وي چې تاسو ته به انګلیسي په اسانه طریقې سره زده کوو. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ویډیوګانې د خپل کور ماشومانو سره هم شریکي کړئ. ملګرو، نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.